غرباء غرباء. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. زه حمید افغان القریشي اور پونس فاونډیشن لخوا محترم ډاکټر صاحب صدیق او د هغې ټول ملګرو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات. ډاکټر صاحب نن یو داسې کورنۍ ته راغلی یم چې د کور یوازینۍ یو مور پاتې ده، نه زوی شته نه لور شته، خاوند یې هم وفات شوی دی. د خاوند کورنۍ چې ده هېڅوک نه لري. د خاوند د کورنۍ صرف ورېرونه دي چې هغې په بره په کونړ کې اوسېږي، دا په ننګرهار کې په دغه وړچو کور چې تاسو ګورئ دې کې شته دی چې د کور د کوټې دروازې او شلارې هم تاسو وینئ. دغه کاکا چې تاسو وینئ دا د دې د کور خوا کې ګاونډ دی. د دې مور باره کې لږ معلومات راته راکړئ چې دلته دې زندګي څنګه ده، وخت څنګه تېرېږي، د دې د خپلوان او د دې د خاوند کورنۍ چېرته ده؟ د خاوند خو بره په کونړ کې وفات شوی دی. دا یو لس کاله خو کې شوه که نه، دومره کلونه کېږي چې هلته وفات شوی دی. او دا بیا د هغې ځای نه دلته راغله د دغه له څه ورېرونه یې راوستل، دغه یو بنځې و هغه به ورسره جګړې کولې که نه، بیا هغه ورېرونه یې راوسته، ورونه هم داسې ناڅه کوو. څه احوال اورو چې دې خپله د سخته زندګي د 10 کاله چې ده تېر کړي څنګه یې تېر کړي دي؟ دا مور به ورته ښایي 2 خبرې وکړي. خاوند مې مړ شو، بنځې مې هغې والو ټکولو، دلته مې لیورځی شاندې هغې یې راوستمه، هغې چې راوستمه نشته، نه مې دا بتلۍ م نشته، شیشه م نشته، څه شپې دې تېروو نو زه مرګه پورې، او نه شیشه شته نه بتلۍ شته نه پکې شته دی. او بس یو بل سره کومک کوي ملۍ صاحب، یو بل سره کومک کوي، څوک لاله جامو ټوټه واخلي، څوک لاله مثال څپلۍ واخلي، څوک لاله روپۍ راکړي، هغې دوا کومه نور هېڅ شی نشته راسره، یو دی سره زما هېڅوک نشته. مور یې باقي د ډاکټر صاحب ته، ډاکټر صاحب صدیق او د هغې ټولو ملګرو ته دعاګانې کوه. انشاءالله مهربانه دی چې ستاسو سره به انشاءالله همکاري وکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.